السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. د افغانستان او پاکستان کرکټ مینوالو ته زبردست خبر. ICC چیمپئن ټرافي هغه پاکستان ته ورسېده. تقریبا نن درېیمه ورځ ده، خو مونږه پوره معلومات نو کړی چې راورسېده که نه. مونږ ویل چې یاره انفارمیشن خلکو سره شیر کوو چې د رښتیا وي. خو دا تاسو ته په سکرین ښکاري، دا د لاهور کې پراته ده. تصویران ورسره وتي دي، تصویران خلکو ویستي، تاسو وګورئ. پکچر یې ورسره خلکو ویستي دي. اوس به دوستانو دا چیمپئن ټرافي ICC 2025 دا به افغانستان ته کله ځي او داسې نورو ملکونو ته. نو په دې ویډیو کې تاسو پوهوم دا چیمپئن ټرافي ICC 2025 چې دا به تقریبا دغه 3-4 ورځې بعد به ډایرکټ ځي انډیا، او انډیا نه به بیا ځي افغانستان ته کخیري. بیا به راځي په استرالیا، نیوزیلینډ، دغه ملکونه لکه دا داسې دغه سره ګرځي که نه، چې بس کم مخه کې وي هغه ملک ته د وړي. نو هر ملک یو به دا 2 ورځې یو ورځ تېري تقریبا. چې کم ملک کې 2 ورځې، یو ورځ ځینې کې نیمه ورځ دا ټرافي لکه پرته وي. صرف سیوا پاکستان کې نن 3-4 ورځ ده چې پرته ده. نو دوستانو دغه چیمپئن ټرافي ګورو به چې دا به د چا په نصیب کې او کم ملک به دا ګټي. نو ډېر محنت هر ملک هر ټیم ورته ډېر محنت شروع کړی دی چې دا به څوک ګټي. نو انشاءالله امید لرو چې اول یې پاکستان وګټي او بیا که پاکستان نه چې افغانستان یې خامخا وګټي. نو دوستانو دغه د چیمپئن ټرافي ویډیو باقي ډېرې خبرې چالو دي چې چیمپئن ټرافي به دلته یې هلته یې صرف او صرف په پاکستان کې وي. او انډیا میچونه کیدی شي دا دوبۍ ته شیفټ شي، خو ډېره پته یې نه لګي ځکه چې ICC والا ویلې ICC ته رښتیا پاکستان ټیم دغه ویلې PCB چې یاره داسې چلو کوي چې مونږ به دا انډیا له مطلب داسې جایز برابر کړو چې دی به ځي راځي. لکه چې میچ وي نو پاکستان لاهور ته به راځي، میچ به کوي او بیا به ځي. نو کیدی شي انډیا ټیم داسې وکړي چې یاره راځي به لاهور ته، په هغه باډر به راځي بس، او ښه مزېدار میچ به کوي او واپس به بیا دی راولي. لکه میچ له به ځي راځي داسې به کېږي، ځکه چې انډیا یریږي او هغه سیکورټي مسله جوړي. خو پاکستان کې ماشاءالله امن دی، ځکه چې تاسو دې نه مخکې وکتئ انګلینډ ټیم راغلی او چې پاکستان هغه سیریز وګټلو. ماشاءالله امن دی. چې امن نه وی نو انګلینډ به ولې راتلو، استرالیا راغلی ده، نیوزیلینډ راغلی دی، بنګلادیش دا د سیریز و هغې راغلي دي، هر یو ټیم راغلی دی، زیمبابوې دا ټول ملکونه راغلي دي. افغانستان شو نو مطلب انډیا بس پچل هغه وایي چې یاره پاکستان بدنام شي. بل د ورلډ کپ سره پاکستان بورډ چې دی مالداره کېږي، هغه وایي چې پاکستان ښه نه شي. انډیا بورډ غواړي چې د پاکستان بورډ ښه نه شي، په دې باندې توکوي. نو دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو اوږدېږي، د ویډیو کتلو مننه. څه نوی اپډیټ راشي او سبا رښتیا میچ دی نو زه به تاسو سره هغې بیا اپډیټ شیر کړم. اوس زما لږ ضروري کار دی، دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د ویډیو کتلو مننه. د خدای په امان.